د خبرونو سرټکی د پولیسو د روزنو دوام په شمال ختیځ زون کې د پولیسو روزنیز مرکز له لوري له 150 مجاهدینو څخه داخل خدمت اکاډمۍ 5م پړاو زده کړو ته ازموینه د سمسوره هیواد پاتې کېدو په موخه د نیالګیو کینول تیره ورځ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د خلکو او مسؤلینو له لوري د زینتي نیالګیو کینولو کمپاین او په ګلتپي ولسوالۍ کې د اکشنیټ دفتر له لوري د مالدارانو لاسنیوی د ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه نن سه شنبه د 1440 سپوږمیز کال د شعبان 14مه د 1401 لمریز کال د کپ یا د هوت 14مه چې د 2023م زیږدیز کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره سمون لري. بشپړ خبرونه ز ایمل اقتاشم. د داخل خدمت اکاډمۍ 5م پړاو ازموینه د کندوز د پولیسو په روزنیز مرکز کې د څه باندې 150 امنیتي ځواکونو په ګډون ترسره شوه. د پولیسو د روزنیز مرکز د مسؤلینو په وینا د دې کانکور د ازموینې 80 تنه بریالي کسان چې زیاتې نمرې ترلاسه کړي وي د پولیسو په لیکو کې به په دندو وګمارل شي. د ملي پولیسو ځواکونو د داخل خدمت اکاډمۍ د کانکور په دې ازموینه کې د ګډون په مخه دې ځای ته راټول شوي څو خپل بخت وازمایي او له بریالیتوب وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې په دندو وګمارل شي. دوی وایي چمتو دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې د هیوادوالو د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي. ولس ته خو مو اوس هم دا ډاډه اطمینان ورکوو چې په ښه توګه به تاسو ته مو خدمت کوو او له دغې دورې نه بعد د 4 کلنې دورې نه بعد به انشاءالله موږ ښه په دې باندې قادر یو چې ولس ته ښه خدمت وکړو او جامعه له موږ نه خدمت واخلي او موږ ورته په ښه توګه اطمینان او ډاډ ورکړو چې تاسو په امن او د امن فضا کې خپل ژوند کوئ. د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز چارواکي د امنیتي ځواکونو مسلکي کول د کورنیو چارو وزارت د پلان له لومړیتوبونو څخه ګڼي او وایي چې اسلامي امارت مشران هڅه کوي څو تر بل هر وخت په مسلکي ډول پوځیان وروزي او د خلکو د امنیت د لا ټینګښت لپاره په دندو وګماري. دغه امتحان 5مه دوره امتحان داسې اوس شروع شوی ده نو دغه امتحان کې که دغه درس کې چا اشتراک وکړه دا د پولیس د مسلکي سازي لپاره ډېر مفیده ده انشاءالله او ګټه ورته رسوي خپل کار ته به صحیح رسیدګي کوي او خپل په کار به حکیم وي. په ورته وخت کې د هیواد د کورنیو چارو وزارت څخه یو شمیر پلاوي چې د دې ازموینې د څارنې لپاره کندوز ولایت راغلي وایي چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ټولنې له اړتیا سره سم د داخلي خدمتونو اکاډمي جوړه شوې او د امنیتي ځواکونو په مسلکي کولو کې رغنده رول لوبوي. شرایط د شاملیت د امتحان دا دي چې چا 12 ویلی یا دغه معدل ویلی او اسناد د معارف د وزارت نه د مربوطه ولایتونو د ریاستونو څخه ارزیابي شوي همغه محصلین موږ اخلو او بل شرط دا ده چې هغه محصلین موږ دې کې اخلو چې د افغانستان د اسلامي امارت د داخله وزارت په چوکاټ کې وظیفې اجرا کوي. بل لور ته بیا د کندوز امنیه قومندانۍ د امنیت آمر په شمال ختیځ زون کې د امنیتي ځواکونو لپاره د داخل خدمت اکاډمي جوړېدل یو ښه فرصت ګڼي او د دغه روزنیز مرکز له زده کوونکو غواړي له دې فرصته ګټه پورته کړي او ښه زده کړې ترلاسه کړي. مجاهدینو ورونو مشرانو ورونو نو مهمه نقطه دا ده چې موږ تاسو باید خدمت وکړو د نظام ته خدمت وکړو کومه اداره چې اوس موږ لاس موږ غاړې ته راوړي د دې مهمه نقطه دا ده چې موږ او تاسو او تعلیم او تربیه وکړو او موږ او تاسو خپل ځان پوه کړو. زمینه راته مساعده ده الحمدلله امارت هر څه درته برابر کړي دي هر زمینه درته مهیا کړې ده نو باید دې څخه موږ استفاده وکړو د دې څخه باید همیشه لپاره موږ هغه څه چې مشران او کم بش کې چې موږ ته ضرورت لري په هغه کې باید پوره همکاري ورسره وکړو. ستاسو همکاري دا ده چې همیشه لپاره باید دا کم وظیفه درته دا په ښه صداقت سره تاسو په مخه باندې ګوزي سره. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې د پولیسو روزنیز مرکز له پوځي مسلکي زده کړو وروسته سلګونو پوځیان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
په کندوز کې د سرې میاشتې ادارې د خپلو بشري مرستو په دوام تیره ورځ د دې ولایت 200 اړمنو کورنیو ته د حفظ الصحې کڅوړې د ویشلو لړۍ پیل کړه. د دغې ادارې د چارواکو په وینا دغه مرستې به په کندوز کې پر 1000 اړمنو کورنیو وویشل شي. په کندوز کې د بشردوستانه مرستو د ویش په دوام تیره ورځ د سرې میاشتې ټولنې د دې ولایت په 200 هغو مستحق کورنیو د روغتیايي کڅوړو د ویشلو لړۍ پیل کړه چې څه موده وړاندې سروې پر مهال اړمنې بلل شوې وې. په شمال ختیځ زون کې د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د حفظ الصحه دغه 8 قلمه توکي به د کندوز ولایت د بېلابېلو سیمو پر 1000 کورنیو ویشل شي. به سلسله کمک‌های سرمیاش هلال احمر در زون شمال شرق امروز شما شاهد روند توزیع 200 فامیل است. کیت‌های فامیلی که از قبیل صابون و شامپو و چبلق و شال و از این قبیل است شما شاهد هستید. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوال فدراسیون مسؤلین چې د دې مرستو د ویش چارې څارلي له بېوزلو کورنیو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل نظر راسره داسې شریکوي. ما تقریبا 2500 فامیل بود که قبلا برشان مواد غذایی توزیع کرده بودیم، ولی برای فعلا ما 1000 فامیل در ولایت کندوز مد نظر گرفتیم. این فامیل ها کسایی هستند که یا خودشان خانم بودند و یا تعداد زیادی از خانم ها را در اعضای فامیل خود داشتند. چون این بسته های فامیلی است، به مو خاطر ما کسایی را مد نظر گرفتیم که تعداد خانم های باروری در فامیلشان اضافه تر بودند. له بلې خوا هغه کورنۍ چې د مرستو بستې ترلاسه کړي له بېوزلو کورنیو سره د مرستې کافي نه بولي او له مرستندویو بنسټونو څخه د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي. د سره میاشتې ډېر خوشحال یم چې کمکونه وکړه. خدای دې نور وسط توان ورکړي. از حکومت دیگه میخوایم به هدر قند که کار روزگار برابر شود، یعنی کارا با حساب یار باشه، برین باشه، چیزی خوراکی باشه برای هم که مسلمانان همه که مستحق است، کاروبار نیست. د یادولو وړ ده چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د کندوز ولایت سرې میاشتې ټولنې د مرستندویو موسسو په همکارۍ د دې ولایت له سلګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې ده او د مسؤلینو په خبرې دغه لړۍ لا دوام لري. په کندوز کې د شنو نیالګیو ایښودلو د کمپاین په دوام تیره ورځ د خان آباد ولسوالۍ د ښاروالۍ ریاست د دغې ولسوالۍ په ځینو برخو کې له 1000 زیات زینتي نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړ. په ورته وخت کې د خان آباد ولسوال له خلکو غوښتي چې د نیالګیو ایښودلو او په ساتنه کې رغنده رول ولوبوي. د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د تازه نیالګیو کینولو کمپاین د خان آباد ولسوالۍ ښاروالۍ له لورې د چاپیریال د زرغونتیا او د هوا د ککړتیا د مخنیوي په موخه د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي د دغه کمپاین پر مهال د خان آباد ولسوالۍ په مرکز او ښار اړوند سیمو کې له 1000 زیات زینتي نیالګي کینوي. دا نن چې موږ کوم کمپاین پیل کړی دا دلته سپین ږیري په شمول د ولسوالۍ کوم مسؤلین چې دي د ټولو په همکارۍ سره موږ د نیالشاني کمپاین شروع کړو چې تقریبا 1000 نیاله موږ د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې نه اخیستي دي چې غیر مثمر دي، چناران دي او همدارنګه ناجو دي او زینتي بوټي دي. د دې په باره کې موږ راټول شوي یاستو او دغه کمپاین هم شروع کړو. بل لور ته بیا د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له دغه کمپاین څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د زرغونتیا او سالم چاپیریال ساتنې په برخه کې له دولت سره هر ډول همکارۍ ته ژمن دي. دغه د موږ ښار ده، دغه محیط زیست ده، د موږ دغه یو نیالګی چې څوک کینوي او یو نیالګي ته اوبه ورکوي هغه اجر لري، خدای به ورته اجر ورکړي. او په نګهباني کې موږ ټول عموما خلک د دغه ولسوالۍ په خدمت کې یو چې دا د موږ وطن ده، دا موږ ملک ده، دا خرابه سوی ده، ویجاړه سوی ده. اوس په جوړولو کې همکاري کوو، موږ ورسره ولاړ یو. تماما دغه منطقه کې چې دغه نرو ښځې دي په دې هغه کې سهم اخلي، زحمت کاږي او آبیاري کې موږ کوشش کوو چې ښاروال سره او نور پرسونل سره آبیاري کې هم کوشش وکړو چې او داسې ونیسو بیا دا موچېږي. مسؤلیت د دې خلکو دا دی چې کوم کسان چې دلته په دې سړک باندې تېرېږي بره بنډۍ دی، مال وړي، ټاق ته شاخ باد چې هغه نه وایي چې دا په 100 روپۍ هغه شوی دی، دا څونه عمر لري، دا څونه هغه لري. دې کې د توجه وکړي. او بل ښاروالي دا موظفه ده، مکلفه ده چې دې ته باید وخت په وخت اوبه ورته ورکړي د حفاظت دپاره.
په همدې مهال د خان آباد ولسوال د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د میوه لرونکو او زینتي نیالګیو ایښودل د هر مسلمان ایماني او وجداني مسؤلیت بولي، خو له خلکو غواړي چې د تازه کینول شوو نیالګیو په پالنه او ساتنه کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي. منګه له دې ملت نه له اربابانو نه د خان آباد له ولس نه دا غواړو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي، په کې ایښودو کې، په حفاظت کې، په اوبه د اوبو کې، له هر نوع همکارۍ نه دوی سرغړونه ونه کړي، دریغ نه کړي. نو په دغه وجه باندې دلته موږ او تاسو راټول شوي، موږ راغلي یو. عمومي خلکو نه، البته د ملکي خلکو نه، د دغه ساحې خلکو نه د موږ دغه تقاضا ده چې دوی د دغه نیالګي چې موږ کېنولي دي، موږ خو خپل مسؤلیت ادا کړو، موږ دوباره د اوبو پرورش کوو ورته، نو دوی د صرف مراقبت ورنه وکړي، ځکه چې مراقبت د نیالګي نه ونیسو، هغه نیالګی هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي، هیڅ وخت یوه هغه ته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کندوز ولایت مقام رهبري په دې ولایت کې د نیالګیو پرمختګ او سمسورتیا تر عنوان د شنو نیالګیو ایښودلو کمپاین پیل کړ او د دغه کمپاین په ترڅ کې یې سبان د 100,000 نیالګیو د ایښودلو خبر ورکړی و. د علي آباد ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر امریت د خپلو فعالیتونو په دوام نن د دغې ولسوالۍ په یو شمېر عمومي سړکونو کې د ټولنې د اصلاح لپاره په چک پاینټونو بوخت و، څو وکولی شي له دې لارې ولسي وګړي د اسلام په رڼا کې ټولنیز ژوند ته دعوت کړي. دا د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر امریت محتسبین دي چې د دې ولایت په دغو عمومي سړکونو کې د ولسي وګړو د ټولنیز اصلاح لپاره په چک پاینټونو بوخت دي، څو وکولی شي د دعوت او ارشاد له لارې ولسي وګړي د اسلام په رڼا کې ټولنیز ژوند ته را دعوت کړي او ټولنه له منکراتو څخه وژغوري. از نظر شریعت بسیار گناهش بسیار کلان بوده باشه، تو منکر انشالله نمانده، منکرات انشالله در سطح پایین رسیده است دیگه. شب و روز الحمدلله محتسبین ما در دشت‌ها و در کوچه‌ها و در بازارها گشت گذار میکنن و تو منکر انشالله نمانده، منکرات به سطح پایین خود رسیدگی است انشالله. ما چک پاینت داریم. چک پاینت هدف چک پاینت است که اصلاح جامعه بیاید و کارهای خلاف شریعت او آنها از بین برود، به خاطر که او در دین ما شما اصل و جنبه شرعی نداره، او کارهای غیر شرعی هستند. غیر شرعی مردمی که مثال نظر خلاف شریعت داره نمیخواهند که افغانستان ما شما کامیاب شه، ملت ما شما کاملا به دین عمل بکنند. بل لور ته بیا د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د امر بالمعروف محتسبینو له ښه چلند څخه خوښي څرګندوي او د ټولنې د اصلاح لپاره دعوت او ارشاد غوره لار بولي. انشاءالله بسیار خوش هستند، بسیار خوب رفتار دارند، قطعی مردم بسیار همکار هستند، مردم انشاءالله توصیه میکنند در نماز، در گشتار، در حاضاتی، در کلگیش خوب ما خوش هستیم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره هممهاله د ټولنې د اصلاح او له منکراتو څخه د منع په موخه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رامنځته شو او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شمېر علما د دغه وزارت په چوکاټ کې په دندو وګمارل شول څو په خپلو ولایتونو کې خلک له منکراتو څخه وژغوري. د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې په کندوز ولایت کې د روغتیا ساتنې کیټونه وویشل شول. مسؤلین وایي دا روغتیایي کیټونه د کندوز په 9 ولسوالیو کې پر 450 کورنیو ویشل شوي چې له دې وړاندې د سروې پر مهال اړمندې پیژندل شوي دي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې او د یونیسف ادارې په مالي همکارۍ د کندوز په ټولو ولسوالیو کې پر 450 بېوزله کورنیو د روغتیا ساتنې کیټونه وویشل شول. د مسؤلینو په خبره په دغه روغتیا ساتنې کڅوړو کې 14 قلمه د روغتیا ساتنې توکي شامل وو چې د یونیسف ادارې په مالي مرسته د یادو ولسوالیو مسؤلینو له لوري په اړمنو او بېوزلو کورنیو ویشل شوي دي. په ورته مهال د یادو روغتیایي کیټونو څخه برخمنې شوې بېوزله کورنۍ د اړوندو بنسټونو او د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوي چې د سروې پر مهال مستحق او وړ کورنۍ په پام کې نیولې دي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په کندوز او اړوندو ولسوالیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ کورنیو سره د لاسنیوي په موخه کورني او بهرني مرستندویو بنسټونو خپلې بشري مرستې ګړندۍ ساتلې دي.
او وروستی خبر د ګلتپې له ولسوالۍ لرو. د کندوز ولایت په ګلتپې ولسوالۍ کې 455 مالدارانو ته د څارویو خوراکي او د وښو تخم وویشل شو. مسؤلین وایي د مرستې اکشنید دفتر د ملګرو ملتونو د کرنې د برخې یا FAO دفتر په مالی مرسته په دغو مالدارانو ویشل شوي او هر مالدار ته 200 کیلوګرامه د څارویو خوراکي توکي او یو اندازه د شفتالي تخم ورکړ شوی دی. د کندوز په ګلتپې ولسوالۍ کې د اکشن اید دفتر د ملګرو ملتونو د کرنې د برخې یا FAO دفتر په مالی همکارۍ د دې ولسوالۍ په 455 مالدارو د څارویو خواړه او د وښو تخم ویشل شو. په هغه غونډه کې چې په همدې موخه جوړه شوې وه د کرنې اقتصاد ریاست او د ولسوالیو استازو او د انسان مرستندویه دفتر کارکوونکو ګډون کړی و. لومړی د کندوز د کرنې ریاست د مالدارۍ او څارویو روغتیا امیر ډاکټر نجیب الله حسن د موضوع په اړه خبرې وکړې او د اکشن اید له دفتر څخه یې مننه وکړه. ویل چې په دې حساس شرایطو کې له اړمنو مالدارانو سره داسې مرستې اړینې یاد کړې او مالدارانو ته یې د خوراکي توکو د کارولو په اړه معلومات ورکړل او هغوی ته یې د څارویو د محصولاتو د زیاتوالي په موخه د څارویو لپاره د خوراکي توکو په کارولو ټینګار وکړ. بل لور ته بیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال هر مالدار ته 200 کیلوګرامه د څارویو خواړه او 3 کیلوګرامه د شفتلو تخمونه ویشل شول. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ORD دفتر له لوري د کندوز مرکز او یو شمېر ولسوالیو پر 2941 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي او د وښو تخمونه ویشل شوي وو. د کندوز ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د راډیو اوریدونکو په خواله رسنیو کې مینوالو دا وه زموږ د دې محل خبري ټولګه. تر بیا مو په لوی رب سپارم ښې چارې الله مو مل شه.